بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس 11 بایولوژي دا چپټر نمبر 11 دی په دې کې پرون ما تاسو ته ټاپک اپلوډ کړو سټرکچر اف سټمک نن موږ د دې سټمک چې کوم فنکشن دی هغه باره کې وایو بالکل آسان ټاپک دی چې د معدې کار سره تاسو ته پته معدې کار دا دی چې خوراک پای کې سٹور کیږي دا غیر بعد دا خوراک چې چرته شي په دې ټاپک کې موږ دا ډیسکس کوو درې سټپونه کې به موږ ډیسکس کوو او نه زموږ سره دا دی چې کومه معده چې دا خوراک سٹور کوي خوراک سم سٹور کوي وکړي خبره به کې سره خبره به کې دا چې allows us to get more calories in short time ګورئ کله چې موږ روټي خورو کنه بده یا 10 منټ لګي یا په پاو سات لګي نو بلک صحت کې موږ ډیر کیلوري چې دي هغه خپل جسم ته چې دی هغه انټر کوو وځ دا خوراک چې کله موږ خورو د دې نه موږ د انرژي ملاويږي د جسم هر خلیه چې دا هغه ته به د دې خوراک نه چې د انرژي ملاويږي خو چې کله د انرژي ملاويږي نه هغه به ټایم چې د ډیر زیات لري په خوراک کې ټایم چې د ډیر کم لګي 10 منټه 15 منټه لګي خو چې کله انرژي ورکړي د جسم هر خلیه د انرژي رسی نه هغه به چې د ټایم چې د هغه به ډیر زیات لري دا خبره چې د یاد ساتي بل به دا چې ډایجست فار لانګر پیریډ او دا خوراک چې کله هضميږي نه هغه به چې د ټایم ډیر لري لکه تاسو غوښه خورئ یا غټه غوښه تقریبا د 3 والا 2 نیمه والا د 3 غنټو پورې دا په هضمېدو کې چې د ټایم ملي کم د چرګ غوښه یا د غټه غوښه چې دی هغه تاسو خورئ خو په خوراک ما تاسو چې په خوراک کې شنو ټیم لګي 15 منټه 10 منټه زیات نه زیات چیرې 15 منټه چې دی په دې باندې لګي خو چې کله ډایجست کیږي نو ټایم چې دی هغه ډیر زیات کنزمپشن چې دی هغه عالي without storage capacity we will be unable to store food د دې خبرې مطلب دا دی چې پرس کا زمونږ د معدې دا کیپیسټي وی چې یو سړی نیمه روټي خوړې او د دې نه بعد په معده کې دا نور خوراک نه راتلې نو بیا انسان ته چې دی اب مړېدو نو کپرچ کدي شي بیا په ټول دنیا انسانان چې دا یو شان نیمه روټي په خوړه بس بیا وپاسېدو خو خبره به کې دا سیدا چې په دې کې الله پاک دا صلاحیت خیره سٹورینګ کیپیسټي چې دی هغه موږ ته وایو په دې کې سٹورینګ کیپیسټي الله پاک یې خدا خوراک چې دی هغه سٹور کوي بل د دې د مسلز داسې دي چې هغه ایکسپینډ کیږي بیکورډ موومېنټ چې هغه داسې کوي چې څونه خوراک وته ولې هغه بیکورډ موومېنټ کوي او د خوراک په دې کې چې دی سٹور کیږي نو ځکه موږ وایو چې د دې سٹورینګ کیپیسټي چې دا هغه سیوا ده نو دا خو یو کار شو چې خوراک سٹور کوي دویمه کار سره دې باندې چې د لګزان بوګي دویمه کار دا دی د بریکینګ کوي او میدی د سسیزونه چې کله داسې لاړ شي نو د هغه خوراک ماته ده هغه پارټیکلز ته کنورټ کول دا غي چې ډیر زیات ضروری دي نو دا میده چې د بریکینګ چې دی هغه کوي لکه څنګه کوي چې بریک ډاون لارج پیټس اینڈ پروټینز مالیکول کم د پیټس چې کم غټ مالیکولز دي یا زموږ سره د پروټینز کم غټ مالیکول دي هغه واړه واړه پارټیکلز چې دی هغه کنورټ کوي ځکه چې هغه بیا په ډایجیشن کې بیا اسانيږي نو کدا سٹورینګ کیپیسټي پکې کې دی دا صلاحیت پکې او دا بریکینګ کیپیسټي دلر کې نو بیا هم مسلې ځکه کدا پیټس او پروټین بیا موږ خورو نو هغه بیا سیلز ته چې دی انټر کېدا بیا داغه په وینه کې هضمېدا ناغه چې دی بیا چې ډیره زیاته مسله وه پای کې وینه کې جذب کېدا نو stomach release large number of powerful gastric juices contain HCl نو د دې پیټس او د پروټین بریک ډاون کولو لپاره زموږ سره چې کوم سټمک دی هغه پاورفل ګیسټریک جوس چې دی هغه ریلیز کوي په دغه ګیسټریک جوس کې زموږ سره HCl دی هغه ته مونږه هایدروکلوریک اسید چې هغه ته وایو دا په سټرکچر اف سټمک کې چې دی دا خبره موږ په تفصیل باندې کولای چې HCl چې دی هغه ډیر زیات زورور دی د دې سټمک چې کوم والز دی د دې HCl د زورورتیا د بچ کېدو لپاره هغه باندې میوکس چې دی هغه جوړیږي چې د دې HCl د خارجېدو نه دا سټمک چې د محفوظ پاتې شي ټیک شو وسه کوي چې کله HCl زموږ سره خارج شي نو په پی ایچ سکیل باندې د دې چې کم پی ایچ لیول نه هغه زموږ سره د 1 نه د 3 پورې دی مطلب دا دی پی ایچ سکیل چې دی هغه زموږ سره د 1 نه شروع کیږي د 14 پورې دی 7 چې دی د زموږ سره نیوټرل دی د 7 نه چې د کم سیس پی ایچ سکیل چې دی هغه کمی نه هغه زموږ سره چې دی هغه ایسیډي صفر طرف ته چې کمی د 1 او د 7 په منځ کې خو چې کم یک طرف ته نږدې ناغه سټرونګیست اسید دی نو دغه شانده HCl چې دا زموږ سره سټرونګیست اسید دی نو دغه اسید د خپل بریکینګ هم کوي خدای نه علاوه په خوراک کې کم بکټیریا راغلي نو دغه HCl د وجینا دغه بکټیریا چې دا هم راشي نو دغه د HCl زموږ سره دویم کار چې دا دی
خوراک کې چې کم بیکټیریا تلی معدې ته رسیدلی نو د هغه بیکټیریا مړه کېده کار چې دی د هغې ختمول کاروم د دې HCl دی. بل stomach makes chyme by powerful muscles. دا غین علاوه دا د خوراک دونه ریزه ریزه کی دا زموږ سره معده ده د خوراک دونه ریزه ریزه شي چې څه چلو شي په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې د دې خوراک نه زموږ سره یو بل شکل جوړ شي چې هغې ته مونږ وایو chyme. څه ورته ویلی کېږي؟ chyme. ټیک شو. څنګه chyme؟ د دې معدې دننه طرف ته پاورفل مسلز دي نو د هغې مسلز زه به دا ووایم چې دا خوراک چې دی بلکل داسې نچوړ کي ریزه ریزه کي نو هغې ته چې دی مونږ څه وایو؟ chyme ورته وایو. بل فورینګ دی. فورینګ مطلب دا دی چې د معدې نه بعد دلته کې زما سره سمال انټسټاین چې دی هغه شروع کېږي نو دا معده چې دی دا به د سمال انټسټاین ته چې دی خالي کېږي نو دې ته مونږ وایو فورینګ. نو empty is partially digested chyme مطلب دا دی چې کم خوراک کم ته چې مونږ chyme وایو کم چې ډایجسټ شوی هغه هضم شوی نو د هغې نه بعد به دا چېرته ځي مطلب دا دی چې ریزه ریزه شي د هغې نه بعد به دا خوراک دلته کې چې زموږ سره کومه کلمه ده اولنۍ حصه هغې د ډیوډینم ویلی کېږي نو دې ډیوډینم ته به دا معده چې دی خالي کېږي خو هغه خوراک کم چې پارشلي ډایجسټ شوی کم چې نیم به نیمه چې دی هضم شوی into duodenum through pyloric sphincter مطلب دا دی چې دا زموږ سره معده ده او دا سمال انټسټاین دی نو د دې دواړو چې کم کنیکشن په کم ځای باندې دی نو هغه ځای کې زموږ سره داسې زه به ووایم چې یو سر لګېدلی دی یو مسل لګېدلی دی چې هغې ته پایلوریک سپینسټر وایي. نو دغه سپینسټر په وجه باندې د دې معدې نه د هر څه چې دی د سمال انټسټاین ته راغوزار شي. نو food and water takes some time in absorption. زموږ سره فوډ شو یا زموږ سره واټر شو نو هغه زموږ سره ابزرپشن کې چې دی لږ ټایم چې دی هغه اخلي چې سمال انټسټاین ته لاړ شي او د هغې نه بعد بیا د وینې سره شامل شي نو دا به لږ ټایم الي. خو د دې نه علاوه زموږ سره الکوهل شو یا نور دا څیزونه هغه ورو ټایم الي نو هغه چې دی ډایرکټ ابزرب کېږي نو دا زموږ سره و ابزرب فنکشن اف سټمک بالکل ایزي دی ګران پکې څه نشته. زه امید کوم په دې به چې دی تاسو پوه شوي یې او که بیا به کوم څه ګراني نو تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ چې هغه څیزونه چې دی زه تاسو ته اپلوډ کړم. خو یو کار به کوئ چې نور ملګرو سره دا څیزونه چې دی شیر کوئ. په دې کې د MCQs دپاره دا خبره اهمه ده چې د HCl pH ویلیو زما سره د 1 والا د 3 په منځ کې ده او د هغې نه علاوه سټمک چې دی درې مین کارونه کوي. خوراک سټورینګ کیپیسټي ده پکې خوراک چې دی د هغې بریک ډاون کوي او د هغې نه علاوه د معده چې ده ځان خپل ځان چې دی ډیوډینم ته چې دی بالکل خالي کوي. ٹھیک شو. بل دا پایلوریک سپینسټر دا ټکی د MCQs دپاره یاد ساتئ. ګیسټریک جوس دا ټکی چې دی یاد ساتئ. نور په دې کې ګران نشته بل پکې دا دی بیکټیریا مړه کېده ما تاسو ته ووایي او دلته کې دا chyme ټکی چې راغلی دی نو دغه هم ستاسو دپاره چې دی اهم دی. په دې کې بیا هم تاسو ته مشکل وي تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ. ستاسو کمنټ موږ له چې دی حوصله افزایي راکوئ. نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ. تھینک یو ډېره مننه.